قبر ته هیڅ کله هم په کم نظر باندې مه ګورئ، ځکه قبر د ویرې، د ډار او د وحشت ځای ده. یو عالم غالبا ثابت البناني رحمه الله نومیږي، هغه وایي چې یو حاضرې ته لاړم، یو څه وخته پورې په دې حاضره کې وم، کله وایي چې له دې حاضرې نه وتلم یو ناڅاپي غږ وی را باندې وشو، راته ویې ویلې چې ای ثابته، د حاضرې په چپوالي باندې وایي هېڅ کله هم دوکه نه شي، ځکه ته وایي څه پوهېږې چې په دې حاضره کې په انسانانو باندې څه حالت تیریږي، تا ته وایي څه پته ده چې په دې حاضره کې څومره انسانان په عذاب باندې اخته دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار، قبر د باغچو د جنت نه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. نو که ښه اعمال دې کړي وي د جنت د باغچو نه به یو باغچه درته وګرځي، او که اعمال دې ښه نه وي نو بیا د جهنم د کندو نه یو کنده ده دغه قبر.